که ستاسو د وینې فشار لوړ وي نو هره ورځ یوازې د خوړو په بدلولو سره د خپل زړه روغتیا ښه کولی شئ. خو یوه تېروتنه شته چې ډېر خلک یې کوي، همدا د فشار د نه کنټرولېدلو لوی لامل ګرځي. نن به هغه خواړه درته وښایم چې ساینسي ګټې ثابتې کړي دي، نو ویډیو تر پایه حتما وګورئ. السلام علیکم ګرانو لیدونکو، تاسو زموږ د روغتیایي چینل لیدونکي یاست. نننۍ موضوع د وینې لوړ فشار یا های بلډ پریشر ده. ډېر کسان فکر کوي چې یوازې درمل د فشار درملنه کوي، خو حقیقت دا دی چې مناسب خوراک، فزیکل فعالیت او د سالم ژوند هم د فشار په کنټرول کې ډېر مهم رول لري. په دې ویډیو کې به هغه طبیعي خواړه وپېژنو چې د زړه روغتیا پیاوړې کوي او د وینې فشار په متوازن ساتلو کې مرسته کوي. زموږ زړه هره شیبه وینه ټول بدن ته رسوي. کله چې رګونه تنګ شي یا په بدن کې مالګه او اضافي مایعات زیات شي، نو زړه باید په ډېر زور کار وکړي. همدا حالات د وینې فشار لوړوي. که دا ستونزه اوږده موده دوام وکړي، د زړه حمله، فالج، د پښتورګو ناروغي او د سترګو زیان رامنځته کېدلی شي. خوشبخته ځینې طبیعي خواړه داسې غذایي مواد لري چې رګونه آراموي، اضافي سوډیم له بدن څخه وباسي او د زړه کار اسان کوي. نمبر 1: شنې پاڼې لرونکي سبزیجات. پالک، سلاد او نور شنه سابه د پوټاشیم ښه سرچینه ده. پوټاشیم د بدن د مالګې توازن ساتي او د فشار په کنټرول کې مرسته کوي. نمبر 2: کیله. کیله نه یوازې انرژي ورکوي، بلکې د زړه او عضلاتو لپاره هم ګټوره ده. که هره ورځ یوه کیله وخوړل شي، د فشار په کنټرول کې مرسته کولی شي. نمبر 3: سور چغندر. چغندر طبیعي نایټریټ لري چې د وینې رګونه پراخوي او د وینې جریان ښه کوي. نمبر 4: هوږه. هوږه د وینې رګونو د نرمښت په ساتلو کې مرسته کوي او د زړه لپاره ګټور بلل کېږي. نمبر 5: انار. انار د انټي اکسیډنټونو ښه سرچینه ده او د وینې جریان ښه کولو کې مرسته کوي. نمبر 6: ماسته. کم غوړ لرونکي ماسته کیلشیم او پروټین لري چې د فشار د متوازن ساتلو لپاره ډیر مهم دي. نمبر 7: لوبیا او دال. دا دواړه فایبر، پروټین او میګنیزیم لري او د زړه د روغتیا ملاتړ هم کولی شي. نمبر 8: غوړ لرونکي کب لکه سالمون کب او د سارمیټ د اومیګا 3 لري چې د التهاب په کمولو د زړه په ساتنه کې مرسته کولی شي. نمبر 9: اخروټ او بادام. په دې کې صحیح غوړ، ویټامین ای او میګنیزیم شته چې د زړه لپاره ډیر ګټور دي. نمبر 10: د زیتون تیل. د پخلي لپاره د زیتون تیل د نورو غوړو په پرتله ښه انتخاب دی او د زړه روغتیا ته ښه ګټه رسولی شي. ګرانو دوستانو، مالګه تر ممکنه حده کمه کړئ. هره ورځ لږ تر لږه 30 دقیقې پلی تګ وکړئ. له سګرټو او نورو تمباکو څخه ځان وساتئ. کافي اوبه وڅښئ. له ډاکټر دولمر درکړي وي پرلته مشورې مه بندوئ. که دا معلومات درته ګټور ویډیو لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره یې ضرور شریک کړئ. د روغتیا په اړه د نورو باوري او علمي معلوماتو لپاره زموږ پښتو هیلث ټي وي چینل لازمي سبسکرایب کړئ او د زنګ نښه هم فعاله کړئ. روغ زړه، سالم ژوند او مناسب خوراک ستاسو د اوږد او خوشحاله ژوند